بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. ټولو درنو ګډونوالو د العصر فرهنګي انجمن مسؤلینو، ملي تجارانو او د تالار راغلو ټولو ناستو ملمنو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. چون ناوخت هم ده، فقط د دې مجلس په باره کې یوه خبره کوم. العصر فرهنګي انجمن واقعا یو ډیر تاریخي ابتکار کړی ده. موږ تاسې د شعر او د شاعري په باره کې معلومات لرو یا شعر مطالعه کوو، فقط همدا یوه موضوع ده، د عشق او د عاشقۍ او د ګودر او د اوربلو په اصطلاح. دا خبرې دي له ډېر پخوانه، خصوصا په پښتو شعر کې، سره له دې چې ژوند ډېر رنګین د ژوند ډېر مختلف اړخونه لري. او په دې باره کې یو لوی ادیب هغه دا خبره هم کوي، وایي د ختیځ د شاعرانو په ذهن باندې د ښځینه و عشق یا مینه دا واکمنه ده. یعنی دوی د عشق او د هغه مجازي مینې له دایرې نه د باندې نشي وتلی. خو په کار دا ده، شعر خو د خبرو یو ډول ده، د کلام یو ډول ده، او د کلام هغه مؤثرترین او اغیزناکترین ډول ده چې د عادي خبرو په نسبت یې اغیز او تاثیر ډیر زیات ده. لکه څنګه چې له خبرو نه د ژوند په نورو برخو کې استفاده کیږي، په کار دا ده چې په شعر کې هم د ژوند مختلفو اړخونو ته ځای ورکړل سي. لکه دا اوس دغه ابتکار مثلا چې موږ ولیدل چې شعر د هیواد د آبادۍ لپاره پکارېږي، شعر د پانګوالو د ملي تجارانو د هڅونې لپاره له دې نه استفاده کیږي. باور وکړئ، ما چې کله د مستغفر صاحب شعر واورید چې هنر او د ژوند رنګونه څومره سره پکې یو ځای سوي وو، څومره یو په حسین امتزاج سره ترکیب سوي وو، په ما باندې ډېر زیات تاثیر وکړ. که دغسې موږ نورو موضوعاتو ته، مثلا اخلاقی موضوعاتو ته، اقتصادي موضوعاتو ته، خلکو ته د روحیې ورکولو، د خلق اصلاحي موضوعاتو ته، د خلکو د اذهانو د تنویر موضوعاتو ته په شعر او په ادب کې ځای ورکو، نو شعر به مو د یو هدف لپاره کارولی وي. ځکه اصلا ادب یوازې د ادب لپاره نه ده، بلکې ادب د ژوند لپاره ده، د لویو اهدافو لپاره باید وکارول سي. نو العصر فرهنګي انجمن الله تعالی د توفیق ورکړي چې په راتلونکي کې د نورو موضوعاتو په اړه هم داسې مجالس دایر کړي او شاعرانو ته موضوعات ورکړي چې قرار زموږ شعر له هغې محدودې نه راووځي او د ژوند نورو مختلفو برخو ته شامل سي. چون مشاعره وه، زه خو داسې یو د موضوع په رابطه کوم شعر نه لرم، یو څو بیتونه چې تازه مې لیکلي وو غواړم د سره شریک یې کړم. ژوند نه دی د څرۍ د لښتو بار دی که منې، ژوند نه دی د څرۍ د لښتو بار دی که منې، ته ګل نور نو له مخې خارزار دی که منې، که سر باندې تیر نشي د بېوس او د بېکس، که سر باندې تیر نشي د بېوس او د بېکس، لاس نه دی په لستوڼي کې د مار دی که منې، غزه ده که تورخم دواړو په زړونو یو داغلي، غزه ده که تورخم دواړو په زړونو یو داغلي، هو دواړو که مسلم دی یا کفار دی که منې، جهان مو په سولۍ کړ چې موږ ځو را پسې ځي، جهان مو په سولۍ کړ چې موږ ځو را پسې ځي، په لاس کې مو د دې عصر مهار دی که منې. له توجه نه مو منم.